د سراج الدین حقانی خبرداری پاکستان ته. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو جبري ایستنه د ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار بللی او دغه پریکړه یې غندلې ده. نوموړي په خپل ویډیویي پیغام کې چې باختر خبري اژانس خپور کړی ویلي د دوحې له قرارداد وروسته چې څومره لازمه وه موږ اقدامات وکړل چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاریږي، خو د دې ټولو اقداماتو او ښېګړو سره سره پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې دا زموږ د اقداماتو پر وړاندې بې احترامي ده. حقانی زیاته کړې چې د پاکستان د ستونزو زیږنده موږ نه یو او دغه هیواد د خپل مشکلات په خپله حل کړي. بلخوا د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستان له لوري په جبر د افغان کډوالو ایستلو بهیر ته په اشارې ویلي ستونزې باید د تفاهم له لارې حل شي او داسې تګلاره غوره نشي چې نفرتونه او دښمني وزېږوي. پلونه مه ورانوئ او د ښه ګاونډیتوب پولې په دښمنۍ مه بدلوئ. کله چې روسیه او امریکا پر افغانستان برید وکړ نو پاکستان مهاجرینو ته پناه ورکړه او د هغوی پر وړاندې د افغانانو د مقاومت ملاتړ هم وکړ، ځکه دغه برید یې پر پاکستان د برید مقدمه ګڼله. خو اوس یې په داسې حال کې چې نه پخپله او نه د طالبانو رژیم د ستونزو د حل توان لري د هغوی ایستل پیل کړي دي. حکمتیار پاکستان او ایران ته ویلي د مهاجرینو اجباري ایستل فوراً ودروي او کابل سره د ستونزې په تفاهم حل کړي.